دې ته وایي وایي نه یا نه خو دې ته فش سټریټ وایي دې کوڅې ته او په دې باندې چې کوم دی دغه مانومنټ یو غټ سټیشن دی داسې ورکوټه ښکاري خو دا چې لاندې ورکوشي دا ګورې چې به دې څو ریله تېرېږي په دغه مانومنټ سټیشن دی دا وایي نه او دلته زه راغلم زه به تاسو ته ښیم چې زه ولې راغلم دلته زه راغلی یم دې ځای ته او زه به تاسو ته ښیم دا وایي نه په دې ځای کې نه دا بلډینګ دی دا بله دې ته وایي په دې پاسه پورته دغه جوړ دی او دې ته وایي سکای ګارډن او دې ته ورځم دې ته ورخېږم دا وایي تاسو ته ښیم دا دی دا سکای ګارډن دې ته وایي او په دې کې چې پورته وروخېږم او بیا زه تاسو ته دغه کوم بیا پته لګي چې څه دي پکې خو دا بلا ده او دا سړک دی او دا دغه دی دې ته پوډینګ لین وایي او دا ډاولي او دا فش او دا دغه یې دغه یې لیکلی سکای ګارډن په دې بورډ باندې او دغه ورته قطار ولاړ دی او زه هم ودرمه او دا تاسو ته ښیم چې دا څه دی او دې چې ګورې که نه نو وایي چې سر نه ټوپۍ ارتاوېږي که نه دا واقعي ارتاوېږي ما کیمره دونه تاو کړه خو زه ورځم او په دا دنیا ولاړه ده زه هم پکې ودرېږم په دې کې خو ځوانان دي ما په شان بوډاګان پکې ما ته خو نه ښکاري خو بهرحال عزم ځوان پکار دی نه چې عمر دونه غټ قطار ولاړ دی دا یو پکې زما په شان بوډا دی او نور چې کوم دی ټول ځوانان دي ښه مزهدار پوه شوې دا چې کوم دی دا زما دغه دی او دا چې کوم دی صرف زما د عمر دی نور چې کوم What is his name? Which language you speak? Spanish. Spanish. Thank you for you. They lovely girl. Sky Garden लिखा है. Sky Garden लिखा है. ताकि तो बहुत फर्क ही तो. Sky Garden. Thank you dear. Thank you. Sky Garden. देखो रहा से दुनिया वाला हर ज़माना के IT नॉलेज ډېر ضروري دی البته होता ما खूबसूरत सा दिखाने को ये नहीं आता मैं उन्हें नहीं माने दिलक मदर तो ऑर्डर गाला ډېر غنا ده good girl you hold it for a moment thank you that's in the sham in the 35th floor tara hua kata that's sky garden में डावा sky दे और दे माशूम जमा तकलीफ पर कुछ जमा कैमरा नहीं सी तारीख ده फशाले की मैं मदद को अगर वो तास्त ओस खैमत खलारा बानी मैं जिसरा वो तास्त पल जानू thank you dear thank you very much I want to show you okay yeah और दाच कम दादा she's your mom Yeah. okay from where you are Sorry? from where you are India. دا دغه دی دا سیده چې څه وایم ډېر زبردست دا دغه دی د دې Can I try to find it around again? Never done. I made her go. دا د دې دا اندرون دی د دې او د دې بیا پورته دوه چته نور دي دا 37 بیا چې کوم دی هغه دي آواز بیا ورخېږم او زه به تاسو ته دغه دوه چته به زه تقریب کوم دغه زه ته 15 چته پورې ته په لفټ کې راشي او بیا دا دوه چته بیا دغه وهي او بیا دا دغه دی بالکل اسمان د اسمان کې سړی ولاړ دی واقعي د سکای ګارډن دی او دا دغه فلم ما تاسو ته خوولې دغه ما ته خوولې او دغه زه ما وی دغه ته به زور خېږم دغه څه 30 پونډه ټیکټ ته خو دغه ته د ورختو حاجت نشته لکه چې دام تقریبا دغه امر دی اصل کوټي فرق دی پوش ډېر څه دونه فرق نه دی او دا لاندې چې کوم نه تنزل ور دغه دا پورا لندن فایده پورا کوم نه دا وای نه دا دنیا له مخلوق دلته راغلی دی دا چې کوم دی
ډېر ښکلی خلک ولاړ دی د دې ساوث ګیټ دی لکه دا دی اوس طرف دی دې طرف دا د لندن جنوبي طرف دا چې دې طرف دی نو دا یې نرخواته طرف پوه شو دا یې نرخواته طرف دا چې دا ځای چې کوم بیا tower bridge dagga qanaw چې تاسو ته یو بل ویډیو جوړ کړی دی یو چت دی بیا ورپسې بل چت دی دا ټوټل 37 فلورز دی او زه په دې کې نشم ورخېږم زه به بیا تاسو ته ښیم چې دا یو فلور سره وختم دا دلته دا بوټي دي او روان دي نراته اقلته دا چې په کوم کوم کې کړه هغه ته بیا کوم څه دا د کوم چې په طرف ته دا دا کړه دی چې یاره دغه باندې ځه ټاپاټ باندې استعمال یې په دې په لاسه کې ویډیو جوړول خو ډېر مهارت غواړي دغه دي دی اوکې دا وایي دا دې دا دغه طرف دی ډېر ښه زبردست بیا Thank you very much. دا وایي دغه چې کوم نه دا علاقې چې دا د لندن زړه ګڼل کېږي پوه شئ دنیا ده پوه شئ ډېره زیاته دلته راغونډه شوې ده په دې کې چې کوم نه دی دا بوټي دا ما ته خو نقلي شکل ښکارېده خو دغه ریجنې راته وویل چې نه دا اصلي دي دنیا مخلوق ته دې ته قسمه قسم هر قسم مخلوق په دې کې شته داسې ودرېږم او دا تاسو ته ښیم دا ګوټ او دا ګورئ دا دی او دا دې ته ګورئ دا دی او دا دی او دا لیول 36 دی دا پوه شو دا دې غزې نه بیا پورته دې ځای کې راووتم او دا شو دا دی 36 چې کوم دی 37 ته دا فلور ته دا لار ختلې ده زه په دې ورځم او دا تاسو ته ښیم ګورئ ورته زه په دې اوله سټیپ باندې ښکېدم او اووه دېرشم د دې دغه د اخري چتې دی دا او دا هم ډېر مزهدار دی
زیات دا دغه شوقونه کوي دغه ډېر داسې دا داسې د خوش مزاجه خلکو ځای دی زمانه ما یو ویډیو جوړ دغه د دې هغه دغه دی اخیر دا وختم دا د اووم دېرشم چک دی او دغه دغه سیمه دا د بار هم دی هم دی ریسټورانټ هم دی چې څه خوري قصص کې نو پکې کوه دا وزه دا هغه ځای نه چې رالم او دا داسې دا د دې اووم دېرشم چک دی اووم دېرشم او دلته زه راوختم پوه شوې ډېر ښکلی دی پوه شوې دا دې دا دې دا دغه طرف ته دا ونې پکې ما ته دغه شان خو هغه دوی چې دا ریل دي نو که دا ریل نو هم د کمال دی او که دا آرټیفیشلي هم د کمال دی نو دا حال دی دا دیوال دا د کاڼي دی دې ته وګورم چې دا کاڼی دی لکه دا هسې دغه دی او دا داسې دی لکه څنګه چې زه په دې کوز غر کې به وو که نه دغه شانتې کاڼی دی ډېر مزهدار خو د یو شي 1000 روپه قیمت باندې زرګر پوهېږي پښتانه نه خفه کېږئ مزهداره ځمکه چې د پښتون بچي ده نو نه بل چا نه ده څه دی خوشحاله په دې په اخري جګړه کې دا ویډیو جوړوم ډېر مزه ډېر دا ډېر ښکلی Thank you very much. Thank you. A lot. Thanks. زه راووتم او دغه ځای دا دروازه ورننوتې او دا چې کوم دی دغه دی پوه شوې دا ډېر زبردست دغه دیوال یې وکړي او دا چې کوم دی نو په دې باندې دا چې کوم دی نو سکای ګارډن دغه لیکلی دی لیکلی دی سکای ګارډن دخلت على المستقبل دخلت مزه کوي دا په بوټو باندې واش سلام اخلص اجازه دا سیمه او تاسو کومه دا بلډینګ سره ډېر